نبی علیہ السلام ازما د امت علماء او مثال داسې دي لکه د بني اسرائیل د انبیاء. دا ګور د امت علماء شرف لري چې دا اوس محدث وایي چې نبی علیہ السلام درې شان دي چې زما امت الله ور کړی دي، مخکې انبیاء ته ور کول کېدل، دلته امت ته دا د علماء شرف دي. وای دا شرف په دې حدیث مبارک کې بیان کړی. بیا تر دا اعلان دی واقعا نقل کړي ته امام شاذلی رحمه الله څخه چې صاحب د حزب البحر دی، یو لوی ولی الله دی، حنفی عالم دی، بسته طریقه لري په خپل کې، ځان ته یو طریقت لري، شاذلیه طریقه ده. په دې طریقو کې د امام شاذلی رحمه الله دا حکایت نه نقل چې هغه مبارک وایي زه د بیت المقدس په مسجد کې بدومه، خوب مې لیدی، په خوب کې خوب وینم. امام شاذلی صاحب وایي د حرم د باندې یو تخت جوړ وي، په خوب کې ډیر انسانان پکې را موجود وي، پکې را جمع شوي. زه پوښتنه وکړم په خوب کې د یو چا څه دا څه قصه ده؟ هغه راته وایي دا خو انبیا او رسولان سره جمع کېږي، دلته ټول د بیت المقدس کې انبیا ټول یو ځای کېږي او مشوره روانه ده. زه خوب وینم. دا امام شاذلی صاحب یو مشهور ولی الله دی. مال ولی وایي د حسین حلاج منصور دا هغه څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې یو کوچنی بې ادبي سوی ده. نبی علیه السلام ځینې ناراضه سوی دي، د انبیا راځي د نبی علیه السلام ته د شفاعت کوي چې دی برته وبخښه. د دې شفاعت لپاره د شفاعت لپاره جمع کېږي. خیر وایي زه ورسمه، خلک ناست وي په دا خوب کې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست وي، عیسی علیه السلام دی، موسی علیه السلام دی، نوح علیه السلام دی. زه د دې خبرې م اورم سره ګډ دي په دا خوب کې. وایي حضرت موسی علیه السلام نبی علیه السلام ته ووایي په دا خوب کې، وایي تا ویلي دي چې زما د امت علما داسې دي لکه د بني اسرائیل انبیا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي او ما ویلي دي. نو وایي عیسی علیه السلام ورته وایي ته ستا د امت یو عالم را حاضر کړه بني اسرائیل نبی خو زه یم. کم عالم دی په امت کې داسې خدمت کوي لکه د بني اسرائیل انبیا؟ وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دا خوب کې د امام غزالی رحمت الله علیه روح حاضر سی. امام غزالی صاحب چې دا مشهور د اولیاء او په صوفیو کې یو مقام والا انسان دی، تقریبا مجتهد دی په دې باب د تصوف کې، په هغه اعلی مجتهدینو کې دی. فتاوا خیریه کې لیکلي دي چې د امام غزالی صاحب د شان چې څوک منکر وي دا په هغه اجهل الجاهلین او په هغه افسق الفاسقینو کې دي. ډېر د لوړ مقام سړی دی. وایي د امام غزالی صاحب مبارک روح ورته را حاضر شو. حضرت موسی علیه السلام یو پوښتنه ځینې وکړه د امام غزالی صاحب څه نور ځایو کې چې راځي پوښتنه یې دا ځینې وکړه ورته څوک یې؟ دول زمانم خو د امام محمد غزالی، د پلار نوم یې دی فلان، د نیکه نوم یې دی فلان، د هغه نوم فلان. 10 جواب یې ورکړل، د 10 نیکهګانو پورې ورته وغږېدی. حضرت موسی علیه السلام مبارک ورته فرمایي وایي سوال خو موافق د جواب وي، ما یوه پوښتنه وکړه چې ته څوک یې، تا 10 جواب راکړه، دا دومرې زیادت یې ولې وکړي؟ امام غزالی رحمت الله تعالی علیه ورته وایي وایي دا خو سوال پر تا باندې هم کېږي. موسی علیه السلام ته وایي ولې؟ وایي ستا ته الله بلاکیف یوه پوښتنه وکړه ما تلک بیمینک یا موسی، دا په لاس کې دې څه شته راغله؟ تا به جواب ورکړی چې هي عصای، دا زما له کاڼه ده، بس دغو نه جواب په کفایت کوي. تا ولې ورته ویله چې هي عصای اتوکل علیها واهش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى؟ قرآن پاک آیاتو کې راځي دا مې له کاڼه ده، پر دې باندې زه تکیه وهمه، په دې باندې زه پسونه شړمه، په دې کې نورې ګټې او فایدې هم زما لپاره سته. خو لا یوه جواب به دې ورکړی وای چې بس دا زما له کاڼه ده، خبره خلاص. وی موسی علیه السلام مبارک ورته ویله چې ما خو د الله بلاکیف سره خبرې زله غوښتلې چې ما د رب سره مې خبرې مناجات ډېر سي، ځکه مې ډېر جوابونه ورکړل. امام غزالی صاحب ورته ویل زما هم ستا سره خبرې ډېر زړه غواړي، یو نبي د انبیا وایې ما ولیدلې، زړه مې غواړي چې خبرې مې در سره ډېرې سي، ځکه مې جواب ډېر درکړي. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ادب یا غزالی، نور ادب وکړه موسی علیه السلام دې داسې نه چې خبرې ورسره زیاتې کړي. ما ذمه دار ښکاره کول چې ګوره امت کې مې داسې علما سته، داسې انسانان سته. دا واقعات درې ځای غالبا روح البیان کې اسماعیل حقی رحمه الله راوړی ده چې ما نښانې کړی. یو ځای دغه آیت لاندې ده چې اوس موږ تاسې ووایو.
لتكون شهداء على الناس. یو ځای سورة طه کې راوړی ده، بل ځای به غالبا سورة العمران کې، درې ځای ما کتلی. پر دې واقعې باندې د نن زمانې ناپوه خلک لګېږي. د لګېدلو ځای چې دی پر لګېږي. د امام شاذلي رحمت الله تعالی چې د اولیاءو په پیرس کې یو څوک دی. امام شاذلي عام سړی نه دی ګوره. عبدالغنی نابلوسی زموږ په مذهب کې یو عالم دی، د علامه شامی په استادانو کې دی. علامه شامی رحمه الله چې د ده څخه تعبیر کی قال سیدی و استاذی، داسې تعبیرونه ځینې کوي. عبدالغنی نابلوسی رحمه الله کشف النور کې لیکلي دي، دا بیا دراغله پر دې باندې بده لګېږي دا واقعات چې درته ذکر یې کړم. خو ناپوه خلکو ته دا شان بعید ښکاره کېږي، هوښیاران خلک د جیپانه سره ماهرین خلکو ته بعید نه ښکاره کېږي. د اولیاو حال ته چې کم خلک تسلیم وي هغه په دې کې چې ونشراوي نه کوي. امام شاذلي رحمت الله تعالی علیه په باب کې عبدالغنی نابلوسی صاحب لیکلي دي، وایي پر دریاب باندې تېرېدی، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله به یې وویله، پر اوبو به روان سو، اوبو نه ډوبوي. عام کراماتو د اولیاو کې راځي. منکر حمار مطلق دی یا احمق دی. شرلاقاید خو ویلی دي طالبانو خو دې ویلی دي یا ملایانو. شرلاقاید په آخر کې وګوري کراماتو د اولیاو کې یوه خبره دغه راخلي چې پر اوبو باندې به لوړ روانې اوبه به نه ډوبوي. صحیح دي دا لا زموږ ملایان مني، عام ملایان یې مني، وایي صحیح دي اوبو باندې تللی سي. په ناشپیره او خماسیان خو د دې څه انکار کوي، خو د هغو کار دی چې کښتۍ پر اوبو باندې تللی سي، د الله په قدرت باندې ولي څنګه نسي پوښتلی. خو عبدالغنی نابلوسی دا ورسره راخستی دي کشف النور کې د حدیقة النجیه په پای کې، وایي د ده سره به مریدان هم ورسره او پر دریاب باندې به اوښتي. وایي مریدان چې به یې اوبو ته ورګډ سول هغه به یې ډوب کړله، دی چې به ورګډ سو نه یې ډوبوي. بیا د مریدانو ته ویله وایي تاسې زما نوم اخلي، زه به د الله نوم اخلم، بیا مو نه ډوبوي. وایي مریدانو بیا نارې والې یا حنفي یا شاذلي، یا حنفي یا شاذلي، پر اوبو به روان سول، اوبو نه ډوبول. یو مرید فضل کې راوګرځېدل چې دی خدای نه نومان اخلي، زه د ده نوم اخلمه، نو د ده نوم ولې اخلم، ولې د خدای نوم نه اخلم؟ ول چې د اولیاء الله اوبو ډوب کړي. نارې کړلې یا حنفي، برته اوبو راپورته کړي. عبدالغنی نابلوسی رحمه الله یې وجه م ویلې ده د دې دپاره چې د بعضې جهالو به ذهن ته دا خبره نه لویږي، بیا به اعتراضونه وکړي. څنګه د خدای نوم یې اخلي اوبو ډوبوي، چې د پیر نوم یې اخلي نه ډوبوي؟ هغه وایي امام شاذلي رحمه الله هغه مرید ته وویله، وایي د الله بلا کیف نوم ډېر د لوی قدر او د احترام او د عزت ډک دی. ستا خوله در اوسه نه ده پاکه سوې، لا یمسه الا المطهرون، د الله کتاب به نه مسه کوي مګر هغه خلک چې خوله یې د ادناسو او د اجناسو پاکوي. چې ستا خوله پاکه سي بیا د خدای نوم واخلې، لکه زه چې اخلم بیا دې اوبه نه ډوبوي. خو خوله دې نه ده پاکه کړې در اوسه. او زما نوم چې دی، زما نوم هېڅ قصه نه لري، عام نوم مې دی، د یو بشر نوم دی. زما نوم ستا په خوله کې ځایېږي، د الله نوم دې در اوسه خوله د دې لایقه نه ده. ته زما نوم اخله، اوبه دې نه ډوبوي. چې و کمال ته ورسېدې بیا زما نوم مه اخله، د الله نوم اخله. علت وجه یې ورته ویلې ده. دا د کوټې مفتي چې دا اوس څه په مسلو کې ورسره راغلی ده، دغه هم یو بیان مې واورېدی، پر دې لګېدلی دي. وایي دا خبره باندې رد کړې دي. وی احمد رضا خان د دې بریلویانو مشر شي، وی هغه دغسې یو خبره لیکلې ده، وی دا ګوري دا څومره د ګمراهي خبره ده. هلکه ځان ته صوفي م وایې، ځان ته دیوبندي م وایې، دا د احمد رضا خان مخکې علماو کړې ده. دا عبدالغنی نابلوسی هغه وخت کړې ده چې احمد رضا خان پیدا سوی لا نه دی. بدي خدا ده ډېر خلک اوس داسې کوي، د اهل سنتو عقیده پر بریلویانو تپي. چې خبر د اهل سنت وي د بریلویانو عقیده ده، بریلویانو وجود نه درلودی په دنیا کې، د عقیده موجوده و. ټول صوفیه دي چې قائلین دي. امام شاذلي رحمه الله ما درته ویله چې د بسته طریقې شاذلیه امام دي، دا د هغه قصه ده، دا د عام خلکو قصه نه ده. هغه وخت تېر سوی دی چې د دې بدبویه عقیدې والا خلکو بوی لا نه و. دا پر بریلویانو بیا مه رااړوي. دا خبره سمه خبرې خو دوی چپرنګ ور واغوني. ګوره دا ځای دا وروسته ځای نه ورسره وایي چې هغه دا وجه ورته ویله چې دا ته چې د پیر نوم دې واخیستی اوبو نه کړې ډوب، د الله نوم دې واخیستی ډوب یې کړې، ستا خوله ناپاکه ده. خوله پاکه که بیا به د الله بلاکې په نوم باندې اوبه نه ډوبوي.
خو خوله دې ناپاکه ده د دې لایق نه ده چې ته د الله نوم واخلې نو زما نوم اخله خیر دې پروا نه کړي زه به دې واویسته یم سبب به دې یم او ولا ینکر الاسباب الا جهول او جهود علامه ساوي وایي د اسباب منکر چې وي هغه ډېر جاهل وي د ډېر جهالت څخه انکار کوي مقصد مې دا دی چې دغه قصه مې د شاذلي رحمه الله خوب دی چې دا ما درته ویل اوس چې دلته خلک پر لګېږي بعضې خلک پر دا واقعه باندې بعضې انسانان لګېږي وایي وی دا څنګه خبر ده چې موسی علیه السلام امام غزالي صاحب مناظره سره وکړله موسی علیه السلام چیر دی امام غزالي صاحب چیر دی دا د بریلویانو خبرې دی وایي چې پر دې لار ودرېږي هره خبره چې ردول د مذهب او د عقیدې خبره بس بریلویت ته یې منسوبوه او هر پنجپیریت وهابیت کې د خلکو باندې مني دیوبند ته منسوبوه په دا د اوس زمانې د نویو مفتیانو کار دی چې د وهابیت عقیده وي دیوبند ته منسوبوي چې د اهل سنت عقیده وي بریلویت ته منسوبوي زموږ په دې تراټ کې یو فتنې خو ډېرې دي اوس یو بله فتنه پیدا سوې دلته یو کتاب یې لیکلی دی ما ته یې چا په ټلیفون کې راښکاره کړي اوس تازه یې لیکل دي د زابلیې په نامه رسالت زابلیه که څه بلا وه هغې کې هم دا خبره لیکلې ده پر دغه ځای رد کړې ده امام غزالي صاحب د موسی علیه السلام پر واقعه باندې وایي دا بریلویانو ایجاد کړې ده خبره داسې جاهلان خلک د اسماعیل حقي رحمه الله 400 کاله مخکې د دې خبرې قایل دي دی ویله د بریلویان وجود چیر دی هلته نو د جهالت سره خبرې کوي خدا ګرده داسې خلک دي چې بیا پر میدان باندې بس ما درته ویل د هغې خالي لاس خلک دي نو خپل په کور کې چار څه لیکل د هغه ملایانو سره زه برابر سولم 60 کال په یو ډوډۍ کې ما وپېژندله چې د هغه ملایان دي چا یې له کتاب راښکاره کړي ډېر ملایان ناست وو 60 کال په مجلس کې چې کښېنستلم دا خبرې مې یادې کړې د دې کتاب کې لیکلي دا مې یادې کړې دا مې وویل مال په دې تراټې کې ملایان داسې کتاب لیکلی دا یې کې لیکلي زما دواړه په څنګ کې ناست وو والله یې کې ټول مجلس تر اخره پر دا پوس وم بڼ مو دي د دې پر عقیده مې رد کوي د دې پر کتاب مې رد کوي هلکه ستا پر کتاب رد کوم دومره خو وایي چې دا کتاب زما دی یا دا هغه هم نه کوي دا زما دی چې راووتم زما ملګري ما ته وایي دا خو رښتیا ګورې زه یې دین دی دې خلکو ته مالا داسې خلک دي کتاب یې لیکلی دی په مجلس کې نسي یادولی زه د ده په کتاب باندې رد کوم ته خو غږ وکړه چې دا زما دی چې زه درواغ در وښیم چې دا دې دروغ کې ویلي دي اوس دا قصه کې چې دی رد کوي زه خبر درته کوم د رد ځای یې دغه دی چې دی به امام غزالي صاحب چیرې و موسی علیه السلام چیرې و دا خو دروغ دی هلکه دا د خوب واقعه ده ته په دې ځای پوه سوی نه یې لکه چې دا کتاب یې په داسې حال کې ده کتلی دی چې دی په خوبه دی د خوبه یې کتلی دی ځکه یې باره په کتاب سر نه دی خلاص سوی هغه تصریح کوي دلته چې کوم علما دا قصه نقل کوي هغه وایي چې دی وایي چې اضطجعت فی المسجد الاقصی فرأیت فی المنام امام شاذلی صاحب وایي په بیت المقدس مسجد کې بیده یم خوب وینم په خوب کې دا قصه روانه ده په خوب کې چې یو سړی خوب ویني خو زم د موسی علیه السلام سره یو ځای کېدی سم ته م ورسره یو ځای کېدی سې امام غزالي صاحب هم یو ځای کېدی سي خو د خوب قصه ده خو د یو عام سړی هم د انبیاو سره ملاقات په خوب کې کولی سي خو البته د عامو انسانانو خوب نه دی د یو لوی ولی الله خوب دی ځکه علماو کتابو کې راخستی دي صوفیه علما د دې چې قایلین دي اعتراض نه پر کوي نو دې ته چې ما لار ودرېږي نو باره وایي دا د بریلیانو ګوره دا کتاب کې دا د اشرف علي تهانوي رحمه الله کتاب دی امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق اشرف علي تهانوي رحمه الله په خپل کتاب کې 95 صفحه کې دا هغه قصه راخلي دا خو د دیوبند مولا دی د دیوبند علما هم لیکي چې شب معراج کو جب آن حضرت حضرت موسی سے ملاقات ہوئی دا خوب قصه ده علماء امتی که بنی اسرائیل قصه را اخلی بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادب یا غزالی اقول یہ کسی بزرگ کا کشف ہوگا اور یہ معراج جس میں مکالمہ ہونا ان بزرگ کو مکشوف ہو گئے جس میں ان ارواح کا اجتماع ہو گیا معراج جسدی حضور کے مراد نہیں ان کے ابعد الابعاد ہے اور کشفیات میں ایسے واقعات بعید نہیں کہ حقیقت ان کی امثلہ ہوتے ہیں بعض حقائق اشرف علي تهانوي صاحب وایي چا چې ویلي چې دا معراج دی د خوب معراج دی دا د یو بزرګ کشف دی د خوب حالت دی د کشف حالت دی او دا په ویښه باندې نه دی خو د خوب په حالاتو کې اشرف علي تهانوي صاحب وایي ایسے واقعات بعید نہیں داسې خبرې بیا بعید نه دي دا خو ډېرې پېښېږي د بدۍ ځای پکې کم وي نو دا د دیوبند علما کرام هم د دې شي قایلین دي هسې نه چې سړی وایي دا د بریلیانو باندې مارتل بیا را شان تفیه
دا موسی خان روحانی رحمه الله دی فتح العلیم په تشبیه العظیم او موسی خان روحانی ترجمه کې برایم هم کتل دا کتاب مقدمه مې وکتل دا خپل د پنځپیرانو د مشر غلام الله خان شاګرد دی سره او ښه سړی دی موسی خان روحانی څخه په عقیده ډېر ښه سړی دی او انتهایی په هغه شو علماو کې دی دوی دا کتاب مې عربو ته یوړی دا کتاب وای د عرب علماو په دې اقرار وکړي چې د دې عصر کې څوک د دې طاقت نه لري چې داسې کتاب ولیکي په ټول عصر کې او در دې مخکې په دنیا کې چا پر دې موضوع دغونه تحقیق نه دی کړی خالی پر دا یوه توري باندې کما صلیت علی ابراهیم دا کاف د تشبیه لپاره دی نبی علیه السلام مشبه دی ابراهیم علیه السلام مشبه به دی قاعده دا ده چې مشبه به اصل وي در مشبه دلته شرف مقام د ابراهیم علیه السلام پر نبی علیه السلام معلوم شو د دې یوې خبرې د جواب لپاره د 600 شاوخوا صفحې کتاب لیکل دی 1500 صفحې کتاب لیکل دا جوابونه ډېر نادر تحقیق کړ دې کې څه خبرې ستا چې پنځپیران خود څه کوي د جریدې یو بنیان ته چې اوس یې زه دلته بیان کوم نو به پړپړې پسې را جوړېږي چې دا ګوره دا څنګه عقیده لري دا د دیوبند د علماو عقیده ده راځه دم دا خبره لیکلې ده الوجه الخامس والثلاثون په نامه باندې 55 صفحه کې لیکي بیا دا قصه لیکي چې داسې ابوالحسن شاذلی رحمت الله علیه انه کان نائما ذات لیله ببیت المقدس بدو یو شپه په بیت المقدس کې بیا داسې خوب ولیدی وذكر هذه القصة أيضا الشهاب الخفاجي في أواخر شرح الشفاء والسوا قال شاوخا قريب د شفاء په شرح کې خفاجي رحمه الله دا قصه لیکلې هغه هم دې خبرې تایید کړې دي چې دا قصه پیښه شوې ده او دا خوب لیدل شوی دی د علامه شاذلی رحمه الله خوب دی دي آخری کې لیکي د قصه پر تفصیل راخسته قلت قد يزعم بعض الناس ان قصه كلام موسى عليه السلام مع الغزالي من السؤال والجواب حديث مرفوع بعض خلکو دا په مرفوع حدیث تیر کړی ده وكانت ليله المعراج و دا معراج شپه وهذا غلط دا خبر غلط ده چې څوک یې د معراج شپه مرفوع حدیث دا غلط ده والصحيح انها منام الشاذلی رحمه الله صحیح قول دا خوب دی د امام شاذلی صاحب پر خوب باندې بیا ته ولې رد کړې نو سر دې بخلاص وکړه نو هغه خلک چې ما درته ویل کتابونه لیکي نم د زابل په بدی د مولایانو د علماو د مذهب رنګ په بد وي کتابونه لیکي نور تحقیق په مسله پسې نه کوي بس ما ردونه خوند ورکوي چې رد وکړه په یو شی باندې دا خبره دروغ ده دا د بریلیانو کار دی دا پلان ده هلکه لږ تحقیق وکړه دا دروغ نه ده دا رښتیا ده دا د دیوبند علما هم قایلین دي د دې په سوونه کلونه مخکې علما مفسرین قایلین دي ډېرو کتبو کې دا شی شته خو د خوب واقعه ده دی ولی الله خوب دی راخستی دی او که څوک پر معراج را اړي بیا نو د هغو ته ووایي ورته معراج د دې خوب دی پر قصه رد مه کوه مقصد مې دا و چې دلته اسماعیل حقي رحمه الله راخستی وه دا یم په دې درته راواخیستل راځي نو بس اوس درته ومې ویل چې اوس داسې کار دی وهابیت او پنجپیریت خلک د دیوبند په نامه تیروي اهل سنت عقیده د بریلویت په نامه بدنامه کوي اوس اکثر خلک نوي مفتیان پر دا کار روان دي تصوف ته د تصوف شان او ته د تصوف حقایق ته نوم د بریلویت ورکوي چې خبره د تصوف ورته وکړي وایي دا د بریلیانو کار دی هغه په دې نامه بدنامه کوي تصوف یې ټول د بریلویت په نامه بدنامه کوي پنجپیریت و وهابیت ته خدمت د دیوبند په نامه کوي دا ډېرو نوو جدیدو مفتیانو در مشرانو او کشرانو پر هغه کار دی وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه زموږ ملګری سعید مولوي صاحب مولوي اسماعیل صاحب هغه به کله کله ویل طالبان خو نوم داسې دي چې امیر کرزی سبقان شروع کړي ورته راستي هغه یې غټو بوټو ته ګوري وایي دلته ډېر غټ بوټونه پراته دي بس باره چې هر څوک چې نور دي عقیدت څه کوي او په تحقیق باندې خو اوس د کتاب په تحقیق باندې پوه کېدل یا په یو مسله پسې تحقیق کول دا خو د ډېرو ملایانو کار لعنت دی ملایان لا د نن زمانې د مقلدینو د مقلدین جوړ شوي دي چا خبره وکړل بس دې مقلدین دي بلانکې مولا ویل بس دا حق د بالا رجېدل نه لري خپل نه کتاب ګوري نه د هغه څه کتاب غواړي چې سړی دا خبر دي کم کتاب وکړي دا ته کم کتاب وایي چې زه وګورم چې دا هغه څه ده که نه د هغه څه تحقیق په دې مسله پسې وکړم خو نسته اوس چې هر څوک هر څه درواغ ورته وایي بس دې ورسره مني وایي دا خبره ده